دوستانو څنګه ویو چې تاسو یوازې په یو اونۍ کې د اکسل یو عادي کارونکي څخه یو پرو ډیولپر یعنی تاسو به وکولای شئ چې هر کاروبار لپاره بالخصوص د صرافۍ لپاره یو جامع او چټک سیستمونه جوړ کړئ. زه د یو داسې سیستم په اړه تاسو سره غږیږم. دلته تاسو وګورئ چې دا روزنامچه ده. زه دلته یو معامله لیکم او تاسو به وګورئ چې په اتومات ډول هغه به ډاشبورډ، کاتا او راپور سره هماهنګ شي. نو زه راځم دلته فرض مثال یو معامله لیکم او تاسو ورته ګورئ. دغه محمد نوم زه انتخابوم او دلته زه د په کاته کې 1,00,000 افغانۍ جمع کوم. او اوس تاسو وګورئ چې د محمد په کاته کې دا پیسې راغلي دي او کنه. لومړی خو راځم کاتې ته. دا د محمد کاته دلته ګورئ 1,00,000 افغانۍ د په بیلانس کې موجودې دي. دا وګورئ دا بیلانس دی. راشي ډاشبورډ برخه ته دلته هم د بیلانسونه دلته راغلي دي او دغه ټول حسابونه چې کوم کې دغه معاملې تړاو لري هغه اپډیټ شول. او راځي راپور برخه ته. په راپور برخه کې هم که تاسو اوس د محمد نوم انتخاب کړئ نو دا وګورئ چې دلته د معامله راغلې ده او دلته تاسو کولی شئ چې محمد هر څومره معاملې ترسره کړي د پیل نیټه نه تر پای نیټه دا ورته مشخص کړئ، کرنسي ورته مشخص کړئ، د ټولې معاملې به راځي. فرض مثال زه یو بل نوم انتخاب کوم، فرض مثال جلال دی. تاسو وګورئ چې د دې نیټې نه تر دې نیټې پورې د کوم معاملات ترسره کړي هغه ټول دلته لیست شول. یعنی په یو کلیک سره د مکمل راپور آماده کیږي او ستاسو کارونه به ډېر راحت او چټک شي. نو د اکسل دا مکمل کورس دی. تاسو کولی شئ دا کورس د shahidasturant.com څخه ترلاسه کړئ. په کورس کې نوم لیکنه وکړئ او کورس چې دی په عصري میتود سره جوړ شوی دی. په دې کې تاسو کولی شئ چې په خپلو شرایطو سره سم درسونه مخته یوسئ. یعنی کم وخت کې فارغ یې، څه وخت چې فارغ یې او څومره چې تاسو کولی شئ هومره مخته ولاړ شئ. یوازې یو اونۍ کې تاسو کولی شئ د اکسل کارونکي څخه یو پرو ډیولپر جوړ شئ. لایک او شیر مو هیر نشي. ښې چارې.